څنګه چې مخکې پروګرام کې دینی سبق او دنیاوي سبق ډېر زیات ضروري دی ایکول. خو دې کې تاسو یو خبره اډ کړه، دا تاسو ویلې چې اخلاق ډېر ضروري دی. او موستلی ما چې دا کتلي دي چې کوم کور کې جنګ شروع شي یا جنګ شروع شي نو موږ ډېر غلط الفاظونه یوز کړو د ماشومانو مخامخ which is not good. ولې چې هغه به د ماشوم ذهن هغه ټایم ګروث کېږي لګی، هغه جوړېږي لګی، نو هغه ټولې خبرې هغې څو مضبوط کې کېني، هغې څو بیا ډیفوکس شي. ډیفوکس داسې شي چې هغې څو بیا یو ټروما کې لاړ شي، هغې څو بیا هغه سبق ته زیات نشي توجه ورکولی شي او نه مطلب هغه یو لایف کې تنګي هغې څه ته فیل کېږي. نو موږ ته پکار د زموږ غټو موږ مشرانو د ماشومانو موږ ته پکار دی چې موږ خپل جنګ جګړې یو سایډ ته کېږدو او ماشومانو مخامخ داسې ماحول زموږ جوړي چې ولې چې هغه یو هغه څه ګروت ټایم یې هغه څه غټېږي، هغه څه یو نوې لایف ته راځي. نو هغې کې موږ ته پکار دی چې موږ هغې سره هیلپ وکړو، هغې څه به موږ نه زده کړه کوي. چې موږ نه زده کړه کوي نو څه به ورته موږ ښیو، نو به ښه زده کوي، بد ښیو نو بد به ښیي. هر څه زموږ مشرانو لاس کې دي که نه.